نمبر 1 زما سره ډېرې زیاتې پیسې دي. I have much money. I have much money. نن ورځ مې $1000 وګټل. نو په انګلیسي کې به وایو I earned $1000 today. I earned $1000 today. نن ورځ مې $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. زه قسم خورم چې دا کار ما نه ده کړی. I swear that I didn't do it. I swear that I didn't do it. اوس زما جوب خالی ده، یعنی په جوب کې پیسې زه نه لرم. نو په انګلیسي کې به وایو Now my pocket is empty. Now my pocket is empty. هغه ته ووایه چې زه دلته یمه. Tell him I am here. Tell him I am here. دوی یو ځای لاړل. They went together. They went together. د میلمنو لپاره یوه سندره زمزمه کړه، یعنی یوه سندره ووایه ورته. نو په انګلیسي کې به وایو Sing a song for guests. Sing a song for guests. Sing وای سندره ویل. Song وای سندره. guest معنا میلمانه. زه په 3 ژبو خبرې کولی شم. نو په انګلیسي کې به وایو I can speak 3 languages. I can speak 3 languages. 3 languages معنا 3 ژبې. speak معنا خبرې کوله. هیڅ خبره نه ده یا هیڅ ستونزه نشته، یعنی څه مشکل نشته. نو په انګلیسي کې به وایو It doesn't matter. It doesn't matter. هیڅ خبره نه ده. آیا ته اوبه څښې؟ Do you drink? Do you drink? دا به څومره وخت ونیسي؟ How long will it take? How long will it take? ستا سره څومره پیسې دي، یعنی ته څومره پیسې لرې. How much money do you have? How much money do you have? ما په پوهنتون کې یو میاشت مخکې ځان داخل که، یعنی ځان مې کې شامل که یا شروع مې که. نو په انګلیسي کې به وایو I registered to university 1 month ago. I registered to university 1 month ago. ago معنا مخکې. register معنا شاملول، ځان ثبتول. ستاسو سره څه مرسته وکړم یا څه کومک در سره وکړم؟ نو په انګلیسي کې به وایو How can I help you? How
can I help you? تا ولې ټولې پیسې مصرف کړې یا ولګولې؟ نو داسې به وایو Why did you spend the whole money? Why did you spend the whole money? په شفاخانه کې یا په اسپیټال کې هیڅ ډاکټر نشته یا یو ډاکټر هم نشته. نو داسې به وایو There are no doctors in hospital. There are no doctors in hospital. زموږ هیواد کې ډیر غریبان دي یا بېوزله دي یا فقیران دي. نو داسې به وایو په انګلیسي کې There are many poor in our country. There are many poor in our country. country معنا هیواد، poor معنا غریبان یا فقیران یا بېوزله. هغه اوس له کور نه لاړ، یعنی د همدا اوس له کور نه لاړ، یعنی باندې ووت له کور نه. نو په انګلیسي کې به وایو He just left home. He just left home. هغه اوس له کور نه لاړ، یعنی بهر ووته. اوس باران وریږي یا نن ورځ باران وریږي. It is raining today. It is raining today. نن ورځ باران وریږي. Today معنا نن ورځ. هغه خپه ښکاري. He looks sad. He looks sad. looks معنا ښکاره کېدل، sad معنا خپه یا پریشانه. هغه سره مال ختم ده. He is out of stock. He is out of stock. نن ورځ هوا یخه ده یا ساړه دي نن ورځ. The weather is cold today. The weather is cold today. ما خپل کاروبار پرون شروع که، یعنی تیر ورځ می خپل کاروبار شروع کړو. نو په انګلیسي کې به وایو I started my own business last day. I started my own business last day. د پیسو ګټلو طریقه یا چل ماته مخیا. Show me the trick to earn money. Show me the trick to earn money. یعنی ماتم دا طریقه یا چل وخیا چې پیسې وګټم. trick معنا چل یا طریقه، خو دلته ترې مقصد چل ده. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.